سلامونه ګرانو دوستانو تاسو ته ګروپ د ورځې کې چې د 2018 کال د رارسېدو له کبله تر اوسه پورې لا د نړیوالو ترمنځ د مبارکیو لړۍ ادامه لري او ټول دغه امید کوي چې خدایه ته دا 2018 کال نړۍ ته د سولې د ارامۍ او د خوشبختۍ په کال باندې واړوي او زموږ ارزوګانې زموږ امیدونه پکې پوره کړي ولې ومولیدل چې د نوي کال په شروع کېدو سره سم د امریکا د متحده ایالاتو له طرفه د ترامپ له طرفه څخه د وینزویلا په مستقل هیواد په قلمرو باندې تیری کېږي یو مستقل هیواد حاکمیت له منځه وړي د یو مستقل هیواد په استقلال له منځه وړي او د هغه هیواد یو منتخب انتخاب شوی رئیس جمهور نیسي د خپل ځان سره یرغمل راولي دغسې تیری د ضعیفو هیوادونو په قلمرونو باندې د قوي هیوادونو له طرفه څخه ډېر پېښ شوي دي او تل دا د نړیوال له طرف څخه محکوم شوي دي موږ ولیدل څو کاله مخکې روسیې هم په اوکراین چې حمله وکړه نړیوالو عکس العمل وښول په روسیه باندې تعذیرات وضع کړل مګر اوس وګورو چې په امریکا باندې د امنیت شورا څه عکس العمل ښکاره کوي څه ډول تعذیرات یې وضع کېږي موږ خو دې ته امیدوار یو چې د ولو هیوادونو د ټولو مستقلو هیوادونو استقلال حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته باید احترام وشي هیڅ قوي هیواد د دې حق ونه لري چې په یو ضعیف هیواد حاکمیت له منځه یوسي استقلال یې له منځه یوسي دغسې یو عمل دا تجاوز دی او د یو مملکت په خاوره تجاوز دی په حاکمیت تجاوز دی د یو هیواد په استقلال باندې تجاوز دی او دا په هر حساب سره د غندلو وړ ده امیدوار چې نړیوال غرب او د شورای امنیت د امریکا د دغه خودخواهانه عمل په مقابل کې جدي عکس العمل ښکاره کړي موږ منتظر یو امید لرو خو باور نه لرو وګورو